ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار صدق الله العظيم. د مجلس قدرمنو ګډونوالو، قدرمن عمري صاحب، جناب مجاهد صاحب، قدرمن نظری صاحب او ټولو د نظر خاوندانو، لیکوالو، فرهنګ پالو او ټولو حاضرینو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ورونو، ویناوال شاید ډیر وي، غواړم په مختصرو ټکو کې هغه څه چې په ذهن کې ستر سره د تاسې حضور ته وړاندې کړم. د افغانستان په باره کې یو خبره دا کیږي، وای افغانستان بې دوسیه هیواد ده. په دې معنی چې دلته د اشخاصو، د چارواکو، د حاکمانو د کړنو یو داسې ارشیف موجود نه ده چې هغه پکې ثبت شي او وروسته بیا د هغه کردار په اساس باندې په دوی باندې قضاوت وشي، یا د دوی په ژوند یا د دوی له مرګ نه وروسته یا په تاریخ کې په دوی باندې قضاوت وشي. دا یو ډیره لویه خلا ده. که موږ وګورو په دغه تیرو 500 کلونو کې دلته مختلف جریانونه راغلي دي. مثلا که د ثور له کودتا وروسته حساب کو، په افغانستان کې ډیر مظالم وشو. د یو کال په جریان کې په لکونو خلک، هغه د ټولنې لوبې لوباب، هغه د ټولنې زبده اشخاص، علما، روحانیون، قومي مشران، د پوهنتون استادان، د خبرې او فکر خلک، د قلم خاوندان، دا راټول سو او په نیمو شپو تر خاورو لاندې سو. نه مدعي معلوم سه، نه قاتل معلوم سه، نه ظالم معلوم سه، نه مظلوم معلوم سه، او نه چا په دې باندې څېړنه وکړه چې دا جنایت څنګه تر سره سه، چا تر سره که، ولې تر سره که. تر اوسه پورې هغه کسان په اصطلاح په عامه قضاوت کې سپین بازان دي. موږ تاسو داسې یو مثال لرو چې یو څوک چې هغه په هغه وخت کې د کام، یعنی د حفیظ الله امین په وخت کې د کام د استخباراتي شبکې مرستیال هم و، او بیا د کرزي په وخت کې د ملي امنیت عمومي ریاست مرستیال هم سه. یو چا چې په زرګونو انسانان قتل کړي وي، څنګه بیرته اجازه ورکول کېږي چې راسي او بیرته په هغه څوکۍ باندې کښېني؟ دا د دې یو نقد دلیل ده چې دلته خلکو ته دوسیه نه دي اچول سوي، د چا هغه کردار په دوسیو کې ثبت سوی نه ده. له هغه وروسته که موږ په دغه تیرو 20 کلونو کې وګورو، ډېر زیات جنایات تر سره شو، خو په دې باندې کار ونه سو چې دغه جنایات مستند سي، دا ولیکل سي، یا په کتابونو کې ولیکل سي، یا په دې باندې مستندونه جوړ سي، یا په بل شکل باندې په اصطلاح هغه قاتل، هغه خائن، هغه مجرم هغه معلوم سي او تاریخ ته وښودل سي، د کردار ورته وښودل سي. په دې برخه کې ډیر زیات کار ته ضرورت ده. په تیرو 20 کلونو کې دلته خو دغه یو مستند جوړ شوی ده د خوست ولایت دغه د ضربتي ځواکونو په باره کې. خو که موږ وګورو یوازې دا نه بلکې نور ډیر لوی جنایتونه سوي دي. د افغانستان په لرو پرتو سیمو کې داسې پیښې سوي دي چې له تصور نه لوړې دي. زه د جهادي اثارو د ساتنې په ریاست کې کار کوم او د موږ یوه وظیفه دا ده چې موږ د تیر 20 کلن جهاد تاریخ ولیکو. موږ څو ورځې وړاندې یو تجربوي سفر درلود کندهار ولایت ته. د کندهار 4 ولسوالیو ته ولاړو. هلته موږ یوه کلي ته ورغلو، د پنجوایي ولسوالۍ د تلوکان کلي ته. هسې مو له یو سړي پوښتنه وکړه چې دلته هغه بمبار چې سوی و، خلک شهیدان سوي و، هغه پیښه چیرې پیښه سوې وه؟ نو هغه سړي هغه ادرس راکړ، وایي دلته یو کلی ده د حاجیانو کلا ورته وایي، هلته به ورسئ، هلته دا پیښه سوې وه. هلته چې ورغلو چې له خلکو سره مو ولیدل، له خلکو مو پوښتنې وکړې، نو په یوه شپه کې 121 تنه دا په شهادت رسېدلي او په لسګونو نور ټپیان سوي دي، څو کورونه له منځه تللي دي. یو داسې قتل عام سوی چې دلته یوه لویه ویاله تېره سوې، د خلکو ویل چې د دغې ویالې د اوبو رنګ
له ډېرو وینو نه چې هلته زخمیان هلته شهیدان پکې غورځېدلي وو. نو دغه د ویالو د وینو رنګ وایي سور سوی و، د اوبو رنګ یې د وینو رنګ اخیستی و. خو دا یوه داسې پېښه ده چې په دې باره کې ما تر اوسه پورې په کومه رسنۍ کې څه لیدلي دي، نه مې په کوم ویب سایټ کې لیدلي دي، نه مې په کوم کتاب کې لیدلي دي، نه دا پېښه چا راسپړلې. دا پېښه په 2006 کال د مۍ د میاشتې په 21 پېښه شوې وه. نو غرض دا ده چې دا هسې یو مثال و. یوه بله پېښه دغسې په شاولي کوټ وچ باختو په سیمه کې چې په یو واده باندې هالنډیانو بمبار کړی و. د واده په مراسمو باندې اول یې ډزې کړي دي په رڼا ورځ چې کله نارینه تښتېدلي دي، ماځې زنانه او ماشومان پاته سوي، بیا یې تیارې راغوښتې دي او بمبار یې ورباندې کړی ده چې په لسګونو ماشومان ښځې دا په شهادت رسېدلي وو. اوس دغه 121 کسان چې شهیدان سوي، دا عدد خو موږ ته فقط یو عدد معلومیږي چې 121 انسانان دا شهیدان شو، مګر دا هر یو اوږد داستان لري، دا هر یو خپله کیسه لري، قریبان لري، خپلوان لري، څوک مور د اولادونه یې پاته دي، څوک پلار د ورور د مثلا خپلوان او قریبان یې پاته دي. نو دغه جزئیات راسپړل یا په لیکلي شکل باندې یا په ډیجیټل شکل په اصطلاح مثلا په ویډیو په تصویري شکل راټولول، دا یو لوی مسؤلیت ته چې دې خلکو ته کوم ملګري چې دلته ناست دې ته متوجه ده. د میثاق ادارې ته د الله تعالی خیر ورکړي چې داسې یوه شروع یې کړې ده، په دې باره کې یو قدم اخیستی. خو دا یوازې د یوې ادارې کار نه ده، هر څوک باید په دې برخه کې هغه خپل مسؤلیت ادا کړي. موږ هر یو د افغانستان له یوه کلي سره تعلق لرو، له یوې ولسوالۍ له یوه ولایت سره تعلق لرو. که نور نه وي، دا د خپلې سیمې په سطحه د خپل کلي او د خپل ماحول هلته چې څه سوي دي، یو چا سره ظلم سوی ده، یو چا جنایت کړی ده، هغه باید د هغه جزئیات راټول کړو، هغه راوسپړو او هغه د تاریخ حافظې ته وسپارو. زه به تاسو ته بل مثال مو وایم د دې لپاره چې دا ځینې مسایل موږ تاسو داسې نسپړلي پاتې ځینې نه خبره یو. څو وخت مخکې ما یو د پخواني جهاد د وخت یوه جنتري کتله، دغه تقویم هلته هغه د پیښو په هغه کې لیکل سوي وو چې 1315 کال د قرغۍ لوی قتل عام. نو بیا یو ملګري ته چې هغه د قرغۍ د ولسوالۍ هغه ته ما وویل چې ته پوښتنه وکړه په 1315 کال کې دلته څه پېښه سوې ده. هغه چې کله پلټنه کړې وه نو دلته یو دومره لوی جنایت سوی ده چې د یوې هفتې په جریان کې تقریبا 1.5 زره بې ګناه وګړي دا د هغه وخت د شوروي یرغلګرو لخوا په شهادت رسېدلي، چې کله شورویانو د ننګرهار لخوا د سیند په دواړو غاړو باندې عملیات شروع کړي دي، عزیز خان کڅو یې خواته ګلباغ په دوی سیمو کې. نو د یوې هفتې په جریان کې په کلي کې چې هر څوک زنده سره په مخه ورغلی ده، که انسان په مخه ورغلی انسان یې ویستلی، حتی که حیوانات په مخه ورغلي دا یې ویستلي دي او بیا یې جسدو ته ورونه ورچولي دي. یعنې له دې نه شاید د دغې سیمې دغه نوي ځوانان هم خبر نه وي. دا له دې وجې نه چې په دې باره کې دغه مسایلو ته موږ د یوې مهمې مسلې په نظر نه دي کتلي. نو راځم وروستۍ خبرې ته چې دا یوه ابتدا ده او د دغې ادارې د کارکوونکو ډیره شکریا ادا کوو. الله تعالی د دې په هڅو باندې برکت کړي او په دې باره کې ټول ملګري لیکوالان، قلم او فکر خاوندان هغه لاس په کار شي، هغه دغه جنایات چې ترسره شوي دي دا مستند کړي. نو بیا په افغانستان کې داسې نه کېږي چې دغه بار دغه تجربې تکراریږي، یو څوک یو ظالم، یو جابر او یو داسې څوک چې هغه قتل عامونه یې کړي، جنایات یې کړي، هغه بار د دې ولس په اوږو باندې سپریږي، په دې ولس باندې حاکمیت کوي. خلک به هغه پیژني، راتلونکي نسلونه به هغه پیژني او له هغه سره به د یو جنایتکار او د یو قاتل په حیث باندې چلند کیږي. نور مو وخت نه نیسم، یو ځل بیا هم د دې ادارې مننه کوو. الله تعالی دې په هڅو باندې برکت کړي. اقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين.